واقع کیدونکې یعنې د قیامت ورځ. څه ده هغه واقع کیدونکې ورځ؟ او ته څه پوهیږې چې څه ده هغه واقع کیدونکې ورځ؟ د سمود او عاد قومونو د قیامت ورځ دروغ وګڼله، نو سمودیان په یو سخته حادثه هلاک کړای شول او عادیان په یو ډیره سخته طوفاني لوخړه تباه کړای شول. الله تعالی هغه پرلپسې وشپې او 8 ورځې پر هغو مسلطه کړه. که ته هلته وای نو تا به لیدلي وو چې هغوی هلته داسې چیت غورځېدلي دي لکه چې هغوی د خرما د ونو وراسته ډډونه وي. نو آیا اوس له هغو نه څوک تا ته باقي ژغورل شوی په نظر درځي؟ او همدغه ستره ګناه فرعون او له هغه نه مخکې خلکو او ویجاړو شوو کلیو وکړه. دوی ټولو د خپل پروردګار د پیغمبر خبره ونه منله، نو هغوی په ډیره سختۍ سره ونیول. کله چې د اوبو طوفان له حده تیر شو نو موږ تاسې په بیړۍ کې سپاره کړي وئ تر څو چې دغه پیښه ستاسې لپاره یو د درس وړ یادګار وګرځوو او په یاد لرونکي غوږونه یې په یاد ولري. بیا چې کله یو ځل په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي او ځمکه او غرونه پر راپورته کولو سره په یو ګزار میده میده کړای شي، په هغه ورځ به هغه کیدونکې پیښه رامنځته شي. په هغه ورځ به آسمان وچی وي او د هغه نظم او استحکام به ویجاړ شي. پرښتې به د هغه په څنډو او کنار باندې وي او 8 پرښتو به په هغه ورځ ستا د پروردګار عرش پر خپل ځان باندې بار کړی وي. هغه ورځ به وي چې تاسې وړاندې کړای شئ، ستاسې هیڅ راز به هم پټ پرې نه ښودل شي. په هغه وخت کې چې د چا عملنامه د هغه په ښي لاس کې ورکړی شي، هغه به ووایي هی وګورئ ولولئ زما عملنامه. ما انګېرله چې زه ارومرو له خپل حساب سره مخامخ کیدونکی یم. نو هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي په لوړ مقامي جنت کې چې د هغه د میوو وږي به راکاږه وي. دغه راز خلکو ته به وویل شي په خوند سره خورئ څښئ د خپلو هغو کړو مکافات چې تاسې په تیرو شوو ورځو په دنیا کې کړي دي. او د چا عملنامه چې د هغه په کیڼ لاس کې ورکړل شي، هغه به وایي کاشکې زما عملنامه ماته نه وای راکړی شوی او زه نه وای پوهېدلی چې زما حساب څه دی. کاشکې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی و فیصله کوونکی یعنې پای ته رسېدونکی وای. نن زما مال ماته هیڅ په کار رانغی، زما ټول حکومت له منځه لاړ. امر به وشي دی ونیسئ او د ده په غاړه کې توق واچوئ، بیا یې دوزخ ته ننباسئ، بیا دی په 80 ګزه اوږده زنځیر وتړئ.